ایرو ایشیا ریوی وایي ډیورنډ تل د افغانستان او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی. ایرو ایشیا ریوی خپرونې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورنډ د کرښې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي ډیورنډ تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورنډ موافقه د 1893 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برټانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر سره مورټمیر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقې له مخې د افغانستان له څه باندې 100,000 کیلومتره مربع خاوره تر یوه ټاکلي وخته د برټانیا تر نفوذ لاندې راغله، چې په بدل کې د هیوادو منله چې افغانستان ته به هر کال 80,000 پاونډ ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د اړتیا په صورت کې له افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنې په یوه برخه کې وړاندې راغلي چې د ډیورنډ د کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یوه اړخیز ډول له دغه موافقې ووت. ایرو ایشیا ریوی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورنډ هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې، بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې، ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خپرونې په لیکنه کې پاکستان ادعا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپلې دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورنډ کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تل یوه جنجالي موضوع په افغانستان کې واک ته د طالبانو په بیا رسیدو سره پر یوې جنجالي موضوع بدله شوې. د خپرونې په لیکنه کې دې ته پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډي سره په یوه کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر سر د وروستیو راپورته شویو نندریو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورنډ د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه یې سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي.